الله نور السماوات والأرض. د فاتحې د سورت شپږم آیت او اووم آیت ترجمه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه: شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. اهدنا الصراط المستقیم. ترجمه: وښیه موږ ته لاره سمه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمه: وښیه موږ ته لاره سمه، لاره د هغو کسانو چې انعام کړی تا پر هغوی باندې، نه لاره د هغو بدو کسانو چې غضب کړی شوی پر هغوی باندې، او نه لاره د هغو بدو کسانو چې ګمراهان دي. تفسیر: پر هغو کسانو چې انعام شوی دی څلور طایفې دي. لومړی پیغمبران، دوهم صدیقین، دریم شهدا، څلورم صالحین. د دغو څلورو طایفو تصریح د پاک قرآن په بل ځای کې شوی دی. ځینو علماو ویلي دي چې مطلب له مغضوب علیهم څخه یهود او له ضالین څخه نصارا مراد دی، چې د دې مطلب د تاییدولو لپاره ډیر آیتونه او روایتونه شاهد دي، لکه صراط المستقیم، یعنی له مستقیمې لارې څخه پاتې کسان دوه ډوله دي. یو ډول هغه کسان دي چې په ناپوهۍ سره له سمې لارې څخه محروم او بیرته پاتې وي. بل هغه کسان دي چې دوی سره له پوهې قصداً سرکشي غوره کړې ده. پخواني او وروستني ګمراهان له دغو دوو طایفو څخه وتلی نشي. نصارا په لومړي او یهود په دویمه طایفه کې داخل دي. یعنی موږ ته د هغو کسانو سمه او صافه لاره وښیه چې په هغو باندې انعام شوی دی، او له هغو کسانو له کږو وږو لارو مو چې پرې غضب شوی او ګمراهان دي چپ کړه، او له بدانو له متابعت څخه مو وساته. الله تعالی دغه صورت د خپلو بندګانو له ژبو څخه فرمایلی دی. یعنی کله چې تاسو زموږ دربار ته حاضریږئ نو له موږ څخه دا رنګه سوال وکړئ. نو ځکه د دې صورت یو نوم تعلیم المسله، یعنی د غوښتلو ښودنه هم ده. ومن الله توفیق.